تاسې نړیوال طاغوتي فکرونه مو ګورئ چې د دغه قوانینو الهیو په مقابل کې څنګه تیرې ژبې استعمالوي او په پیسو باندې او $5 باندې یو څو پښتو ژبې پښتانه نه دي افغانان نه دي پښتو ژبې ډیموکراټان یا پښتو ژبې غلام شوي ذهنیتونه هم استخدام کړي دي د الله په دین باندې د الله په قوانینو په پښتو او فارسي ژبه کې ردونه کوي څنګه ته زموږ په امر بالمعروف قانون باندې رد کوي د امر بالمعروف په قانون چې هر څوک رد کوي په حقیقت کې د الله عز وجل په آیتونو رد کوي دغه د الله خبره د امیر المؤمنین حفظه الله و اعانه په فرمان کې یوازې په پښتو ترجمه شوی او زموږ تر غوږونو راورسېده په اوس وخت کې یو قانون تصویب شوی د هغې یو لنډ خلص زه تاسو ته بیانوم او شرعي حیثیت یې تاسو ته وایم 4 فصلونو کې په یو څو مادو باندې مشتمل یوه لایحه د امیر المؤمنین حفظه الله لخوا تایید شوه او د امر بالمعروف وزارت ته ولیږل شوه دوی هم خپل محتسبین خپل رعیت او خپل د نظام چارواکي په دې باندې مکلف کړل چې په دې باندې به عمل کوي دې کې څه موجود دي په دې کې فکر کوم 6مه ماده کې دا راځي د امر بالمعروف محتسبین په دې باندې مکلف دي چې خلک به نیکیو ته رابلي او له بدیو به یې منع کوي یوه فقره دا ده پکې تاسې دا خبرې ته ښه په غور باندې وګورئ د امر بالمعروف محتسبین دا مکلفیت لري چې خلک به نیکو اعمالو ته رابلي او له بدو به یې منع کوي دا د پښتو الفاظ دي خو قرآن کریم کې الله مونږ ته څه ویلي وو اسلامي نظام خو همدغه معنا چې د هر قانون راوباسي یا د یوه آیت کریمه تفسیر او ترجمه وي او یا د یوه حدیث مبارک وي او یا هم کومه فقهي جزیه وي هېڅ یوه داسې خبره ملت ته نه پیش کوي چې د یو چا په نفساني خواهشاتو باندې بنا وي دغه فقره خو تاسو واورېده مخکې ما تاسو آیت کریمه هم تلاوت کو ولتکن منکم امه یدعون الى الخیر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون د 4مې سپارې آیت کریمه ما تاسو ته وي تاسو کې دې یوه ډله وي دغه ډله به مکلفیت لري چې خلک به اسلام ته رابولي خلک به نیکیو ته دعوتوي او له بدو اعمالو به خلک منع کوي الله موږ ته دا وایي دغه د الله خبره د امیر المؤمنین حفظه الله و اعانه په فرمان کې یوازې په پښتو ترجمه شوی او زموږ تر غوږونو راورسېده څنګه ته زموږ په امر بالمعروف قانون باندې رد کوې د امر بالمعروف په قانون چې هر څوک رد کوي په حقیقت کې د الله عز وجل په آیتونو رد کوي په حقیقت کې د الله په قوانینو او احکاماتو رد کوي دا خو په پښتو کې د الله عز وجل د یوه آیت ترجمه وه چې ستاسو تر غوږونو در ورسېده په دې کې قوانینو کې دا هم بیان شوي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین به د مسلمانانو په مابین کې اصلاح راولي دوی په دې باندې مکلف دي تاسو دې خبرې ته ښه سوچ کوئ دوی په دې مکلف دي چې د مسلمانانو په مابین کې به جنجالونه او اختلافات ختموي د مسلمانانو په مابین کې به اصلاح راولي دا یوه فقره ده خو اوس الله موږ ته څه وایي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم مؤمنان ټول سره ورونه دي تاسو د مسلمانانو په مابین کې اصلاح وکوئ په ګڼو آیتونو کې په دې خبره الله موږ مکلف کړي یو نو کومه نوې کیسه موږ ته کړې که د قرآن کریم د یوه آیات ترجمه یې موږ ته کړې ده دا خو د قرآن کریم د یوه آیات خلاص یې موږ ته بیان کړی الله موږ په دې مکلف کړي یو مسلمانان سره ورونه دي که د دوی په مابین کې جنجال راته فاصلحوا بین اخویکم تاسو د خپلو دوو ورونو په مابین کې اصلاح راولئ دا د امر بالمعروف د قانون یوه ماده ده او د دغه آیت کریمه په حقیقت کې ترجمه ده ته چې د دې مادې خلاف کوې په حقیقت کې د خپل قرآن کریم خلاف کوې
الله هم دې وساتي. خدای عز وجل دې موږ او تاسو ته نجات را نصیب کړي. د تجارت په باب یو څه مادي دي. دکاندار ته مناسب دا دي چې خپل لمونځ به په جمع باندې ادا کوي. دا یوه ماده ده. یو دکاندار مکلفیت لري چې کله هم د جمع د لمانځه ټیم پوره شو دغه دکاندار دی دکانداري پرېږدي او په جمع باندې دی په جماعت کې ګډون وکوي. امر بالمعروف نهی عن المنکر محتسب په دې مکلف دی چې دغه دکاندارانو ته ووایي چې لمانځه ته ولاړ شئ. دا اوس کومه نوې خبره ده؟ دا خو په لسګونو آیتونو کې الله موږ ته فرمایي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. تاسو په سمه توګه باندې لمونځ ادا کوئ چې یو وارې ته مسلمان یې په دې مکلف یې چې لمونځ به کوې، چې یو وارې ته مسلمان یې ته په دې مکلفیت لرئ چې دکان به بندوې د جمع په وخت کې او لمانځه ته به ځې. دغه د امر بالمعروف الله خو له تا سره کومک کوي، تا خپل مکلفیت ته متوجه کوي. کومه نوې خبره خو په دې کې نه ده موجوده. هغه څه چې زما او ستا دیني وجیبه ده، هغه څه چې زما او ستا دیني فریضه ده، دغه د امر بالمعروف والا د دې ته مجبوروي چې هغه دیني وجیبه باندې ته عمل ترسره کړې. کومه نوې خبره یې موږ ته ترسره کړې ده؟ تجاران په دې باندې مکلف دي، دکانداران چې دوی به له ناروا سوداګرۍ نه ځان ساتي، لکه له سود نه به ځان ساتي. دوی به بیع فاسده نه ترسره کوي چې هغه هم په حکم د سود کې ده. بیع باطل به نه کوي. له مشتریانو او اخیستونکو سره به دوکې او فریبونه نه کوي. په مبیعه کې چې کله عیب موجود وي عیبونه به یې پټوي نه. په صفا ټکو کې به مشتری ته وایي وروره دغه شی در باندې خرڅوم خو دا عیبونه لري، او که عیب دې ترېنه پټ که دا خو دې له ده سره یو دوکه وکوله، بیا سبا ته چې دی په دې عیب باندې خبر شي د ده دپاره خیار عیب موجود دی. اوس دغه فقرې چې زموږ په دې قانون کې پرتې دي دا زموږ دیني مکلفیت نه دی؟ که موږ ته د امر بالمعروف و نهی عن المنکر والا را نشي موږ به سود خورو، موږ به له ځان نه سود خواره جوړوو. خو دا خو هغه څه دي چې زما او ستا دیني وجیبه ده. دکاندار په دې مکلف دی چې ناروا شیان به نه خرڅوي، شراب به نه خرڅوي، چرس به نه خرڅوي، نشهیي توکي به نه خرڅوي. هغه څه چې زما او ستا دا ټولنه په تدریجي توګه باندې د هلاکت کندې ته غورځوي له دې نه به دکاندار اجتناب کي. د ساز او سرود آلات به نه خرڅوي. هغه امور چې په اسلام کې ناروا دي د دې له خرڅلاو نه به په کلکه ځان ساتي. خو دا خو که څوک راته وایي او که نه راته وایي دا زما او ستا دیني وجیبه نه ده. شرابو په باره کې موږ ته قرآن کریم آیتونو کې بیان نه دی کړی. الله رجس او ګندګي نه ده ورته ویلې. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله موږ ته دا نه وایي قماربازي، شراب نوشي، بت پرستی، په غیشو باندې تقسیمونه، دا ګندګي ده. ګندګي الله وایي لویه ګندګي ده. له دې ځان وساتئ، دا شیطاني عمل دی. دې دپاره چې کامیابي شئ. په دغه قانون کې کومه داسې خبره موجوده ده چې هغه زموږ دیني وجیبه نه وي. که موږ ته امر بالمعروف وایي او که نه راته وایي نو موږ به شراب خرڅوو. خو دا خو زموږ مکلفیت دی چې له دې نه به موږ ځان ساتو. موږ به له چرسو نه ځان ساتو، موږ به له هرې ناروا نه ځان ساتو. خپل دکان به په حلاله سودا باندې ډک وي. خپلو بچیانو ته به حلاله سودا راوړو. چا سره به دوکې نه کوو، په دروغو قسمونو به په دې سوداګرۍ باندې نه اخلو. خو دا خو زموږ دیني وجیبه ده. او که دغه دکاندار ته زنانه راتله نو بې حجابۍ کې به زنانه نه پرېږدي. زنانه په دې باندې مکلفه ده چې که د مجبوریت له امله سودا ته بازار ته تله دا به له سر نه تر پښو پورې په حجاب کې پټه وي. که دغه زنانه حجاب وغورځوي رښتیا ووایئ
په جمهوریت کې چې کله د حجاب رعایت نه کېده څومره بېخونده پیښې موږ تاسو شاهدان یو یا څومره بېخونده پیښې زموږ ستاسو تر غوږونو تېرې شوې نو دا خو بیرته د مسلمان خور ابرو ساتل دي د دې هغه عزت خوندي کول دي دې کې کومه داسې نکته موجوده ده چې هغه زموږ د دې ټولنې د طبیعت او د مزاج سره په ټکر کې وي خو تاسې غربي میډیا مو ګورئ تاسې نړیوال طاغوتي فکرونه مو ګورئ چې د دغه قوانینو الهیو په مقابل کې څنګه تیرې ژبې استعمالوي او په پیسو باندې او $5 باندې یو څو پښتو ژبې پښتانه نه دي افغانان نه دي پښتو ژبې دیموکراتان یا پښتو ژبې غلام شوي ذهنیتونه هم استخدام کړي دي د الله په دین باندې د الله په قوانینو په پښتو او فارسي ژبه کې ردونه کوي یو $5 د دې لپاره مقرر دي پښتانه نه دي دا پښتو ژبې دي یوازې پښتو ژبه د دوی ده پښتون قوم یو مسلمان قوم دی پښتون قوم یو غیرتمند قوم دی پښتون قوم هغه قوم دی چې په خپل ننګ او ناموس باندې له سرونو هم تېرېږي پښتون قوم هغه مسلمان قوم دی چې د احمدشاه ابدالي غوندې تاریخ تر شا لري پښتون قوم هغه غیرتمند قوم دی چې د انګریزانو هغه لویه امپراتوري یې دړې وړې کړې او خپل ځان ته یې ازادي ترلاسه کړې پښتون قوم هغه قوم دی چې د هر طاغوت مقابله یې کړې ده خو لیکن د غلامۍ سر یې چاته نه دی ټیټ کړی دا پښتو ژبې دي پښتانه نه دي دا پښتو وایي خو افغانان نه دي دوی خپل افغانیت او خپله پښتو هغه په $ډالرو باندې خرڅه کړې دا چې د الله په قوانینو باندې ردونه کوي او په دې قوانینو کې موږ ته د حجاب مسله ذکر کېږي ترانسپورټ په برخه کې یو موټروان په دې مکلف دی په دې خپل موټر کې به ساز و سرود نه غږوي دا خو صریح د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته استماع الملاهی یاد کړي چې د ساز و سرود اورېدل حرام دي په دې مجلس کې ګډون دا فسق دی او حتی په دې باندې تلذذ او خوند حاصلول د الله پیغمبر موږ ته دا وایي دا کفر دی کفر که دا چا حلال وګڼل خوندونه یې له دې نه اخیستل الله هم دې وساتي الله هم دې وساتي نو موږ ته خو کومه نوې کیسه نه ده دا د تا موټر به څومره برکتي وي چې د بېدینۍ نه پاک وي په دې موټر کې به د نشهیي شیان نه انتقالوي موټر کې به قاچاق د نشهیي موادو دا نه ترسره کوي په دې موټر کې به بې حجابه زنانه نه پرېږدي یوه زنانه د حجاب نه مراعات کوي او ته خپل موټر ته راخېږوي د موټروانانو په برخه کې په تیرو دورونو کې څومره پیښې رامنځته شوي دي چې کله بې حجابه زنانۍ موټر ته خېږولې دا خو زموږ عفت ساتل دي دا خو د الله په دین باندې عمل دی یوه زنانه چې موټر ته خېږي او سفر کوي له ده سره به عاقل بالغ شرعي محرم ورسره وي نو دا خو زموږ د دین مسله ده حج ته هم بې محرمه نشي تللی حج ته یوه زنانه د میلیونره دي وي یوه زنانه د په میلیونونو ډالر لري افغانۍ هم نه ډالر لري خو حج ورباندې فرض کېږي اوس دغه زنانه ځان ته محرم نشي پیدا کولی یو څو ګرور یې نشته چې حج ته ورسره ولاړ شي خاوند نه لري چې حج ته ورسره ولاړه شي کوم پلار یې نشته چې حج ته ورسره ولاړه شي بچی نه لري عاقل بالغ بچی چې حج ته ورسره ولاړه شي زموږ د دین مسله څه ده چې دغه زنانه بدون د محرم نه حج ته تللی شي او په دې زنانه باندې حج فرض دی حتی بیت الله شریف ته نشي تللی نو چې کله زموږ د دین مسله دا ده کوم نارواوالی په دې قانون کې موجود دی چې دا یوازې د الله عز وجل د دین جزیې دي چې زموږ تر غوږونو را رسیږي د الله عز وجل په دین باندې عمل دی دغه اسلامي نظام دا غواړي چې موږ هم عمل ورباندې کوو او له ولس نه هم غوښتنه دا ده چې د الله په دین باندې عمل وکوئ او امر بالمعروف چې دغه د الله په دین باندې د عمل د تعقیب یو مهمترین ارګان دی او د دې برکتي ارګان له امله به زموږ ټولنه د الله په رحمتونو او برکتونو کې پټه وي د دې
ملاتړ وکوئ او له دې سره همکاري وکوئ. دا زموږ د دین یوه عظیمه برخه ده. الله دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را په برخه وګرځوي.